په لغمان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي تر نامه لاندې د 14 ورځني ملي کمپاین غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې چې نن یکشنبه د لیندۍ پر 23 نیټه ترسره شوه، پر مهال د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار سربیره، د ختیځ زون د حقوق بشر مسؤل شمس الرحمن حبیب، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، میرمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی. لومړی په ختیځ کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤل حبیب الرحمن شمس د دې کمیسیون د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه هر اړخیزه معلومات د مرستیال والي او د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړل. هغه ویل د 10 میاشتو په جریان کې د ختیځ زون په سطحه 209 د تاوتریخوالي بیلابیلې قضیې ثبت کړي او ډیریو ته یې رسیدګي هم ترسره شوې. شمس ژمنه وکړه چې د ټولو وګړو د بشري حقوقو څخه به په کلکه ساتنه کوي، هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوي چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کړي. ورپسې د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غونډه مهمه یاده کړه او له جوړونکو څخه مننه وکړه. هغه ویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه نړیواله پدیده ده او ولایتي اداره هڅه کوي چې د ولسونو سره یو ځای په لغمان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې راکمې کړي. نوموړي ویل په لغمان کې د تاوتریخوالي پیښې نشته او کوي هم مسؤلو ادارو ورته په وخت رسیدګي کړې ده. ښاغلي مظلومیار د یو شمېر ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د ښځو ملاتړ د ناوړه دودونو پر وړاندې ګډه مبارزه په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابرولو ترڅنګ دی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولو قضیو ته د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وکړي او حق د حقدار ته وسپاري ترڅو اجتماعي عدالت پلی شي. بلخوا بیا د ښځو چارو رئیس نسیمې شفیق سعادت، د ارشاد حج اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمي سربیره، یو شمېر نور ویناوالو هم د اسلام د مبارک دین له مخې د ښځو د حقوقو د ورکړې، د ښځو رول په سوله کې، عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لارو چارو هر اړخیزه خبرې وکړي.